اصحابانو د ایمان د داستان 43مه برخه. د اصحابانو د ایمان داستان، لیکوال حضرت امام الواقد الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. اصحابانو د ایمان داستان د 43مه برخې محترم اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله اوسئ او د ژوند په ټولو چارو کې به کامیاب بریالي اوسئ. موږ په تېره 42مه برخه کې دې ځای ته رسېدلی وو چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د بیت المقدس د فتح لپاره لاړ. عمر بن مالک عباسي وایي کله چې عمر بن خطاب رضی الله شام ته تلو، زه په سفر کې ورسره ملګری وم. نوموړی د جذام قبیلې پر اوبو تېرېدی. هلته یو قوم میشت شو او دا اوبه د ذات المرانی په نامه یادېدې. حضرت عمر لغو مسلمانانو سره واړول. دوی ورسره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ملګري دلته میشت وو چې د جذام قوم یو ډله خلک ورته راغلل او ورته ویې ویل: ای امیرالمؤمنین، زموږ سره یو کس اوسېږي، 2 خویندې په نکاح کړې دي. راوی وایي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په غصه شو، ویې ویل: تاسو یې راولئ. سړی ورته راوستل شو. حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویل: دا 2 ښځې څوک دي؟ سړی ورته ویل: زما ښځې دي. حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویل: د دوی ترمنځ څه رشته شته؟ آیا دوی څه کېږي؟ هغه ورته ویل: هو، دوی سره خویندې دي. حضرت عمر ورته ویل: ستا دین څه ده؟ آیا ته مسلمان نه یې؟ هغه ورته ویل: هو، مسلمان یم. حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویل: آیا ته په دې نه یې خبر چې دا تا ته حرامې دي؟ 43مه برخه له همدې ځایه شروع کوو. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل: ستا دین څه ده؟ آیا ته مسلمان نه یې؟ هغه ورته ویل: هو، مسلمان یم. حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویل: آیا ته په دې نه یې خبر چې دا تا ته حرامې دي؟ خدای جل جلاله په خپل کتاب کې فرمایي: وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. ژباړه: او دا هم پر تاسې حرامه ده چې په یوه نکاح کې 2 خویندې یو ځای کړئ، خو چې مخکې څه شوي هغه شوي دي. الله بخښونکی او رحم کوونکی دی. سړی ویل: زه پرې خبره نه یم او نه راباندې حرامې دي. حضرت عمر رضی الله عنه د غوسه ورغله او ویې ویل: درواغ وایې، د خدای جل جلاله دښمنه، قسم په خدای جل جلاله دا پر تا حرامې دي. حتما به یې وخوشي کوې او که نه سر دې له تا نه جلا کوم. سړي ویل: ته پر ما هم دا حکم کوې؟ حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل: هو، زما دې په خدای جل جلاله قسم وي چې شریک او ساری نه لري. سړي وویل: دا یو داسې دین دی چې موږ هیڅ خیر نه ده پکې لیدلی. زه هیڅ ضرورت دې ته نه لرم چې په دین کې داخل شم. حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویل: ته لږ رانږدې شه. سړي ورته رانږدې شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې سر په دوره ورمات کړ او ویې ویل: ای د خدای جل جلاله او د خپل ځان دښمنه، ته په اسلام بدفعلي کوې او دا هغه دین دی چې خدای جل جلاله د ملایکو، رسولانو او غوره بندګانو لپاره غوره کړی دی. حتما به یا یې وپرېږدې او یا به دې په تورو وهم. سړي وویل: زه څه ورباندې وکړم؟ له دواړو سره ډېره مینه لرم. اوس به د دواړو ترمنځ اسکه یا پچه واچوم. د کومې وې چې اسکه وختله هغه به راسره شي او بله به پرېږدم. حضرت عمر رضی الله عنه ورسره خوښه کړه. د یوې پچه وختله او هغه یې له ځان سره وساتله او دوهمه یې پرېښوده. وروسته حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویل: ای سړی، زما خبره واوره او په غوږ کې یې ونیسه. څوک چې زموږ په دین کې داخل شي او بیرته رجوع ورڅخه وکړي، موږ یې وژنو. نو پام کوه چې له اسلامه بیل نه شي، او بل پام کوه چې د خپلې مېرمنې له خور سره یو ځای نه شي. چې ورڅخه جلا شوی یې، که دې دا کار وکړ په رجم کوم دی. امام واقدي وایي حضرت عمر رضی الله عنه روان شو. د بني مره پر یو کلي تېرېدی. یوه ډله خلک یې پر سترګه شول چې په لمر کې درول شوي وو او سزا ورته ول کېده. حضرت عمر رضی الله عنه وویل: دا خلک ولې تعذیبېږي؟ چا ورته وویل: پر دوی خراج باندې دی، له همدې که په تعذیبېږي. حضرت عمر رضی الله عنه وویل: دوی څه وایي؟ دوی ورته وویل: له موږ سره دومره څه نشته چې خراج پرې ادا کړو. حضرت عمر رضی الله عنه وویل: پرېږدئ او په داسې څه مه مکلف کوئ چې په وس نه ده پوره، ځکه ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دي چې ویلې: تاسو په دنیا کې خلک مه په عذابوئ، که نه خدای جل جلاله به مو د قیامت په ورځ په عذاب کړي.
د ده د امر مطابق خلک خوش شول. وروسته بیا روان شو چې کله وادي القرا ته ورسېدل هلته خبر شو چې دلته پر اوبو یو سپین ږیری ده، یو ډېر نږدې او خوږ دوست لري. خپل ملګري ورته ویلي آیا خوښه دې نه ده چې ته ما ستا په ښځه در شریک کړې او زه ستا اوښان در پیایم؟ ښځه به یوه شپه او ورځ زما وي. شیخ ورته وویل خوښه مې ده او پرې راضي یم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله پر دې خبر شو دواړه یې راوغوښتل او ورته ویې ویل خوار شئ تاسو د کوم دین پیروان یاست؟ دوی ورته ویل د اسلام پیروان یو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل نو ستاسو په اړه ماته څه خبره رسېدلې ده؟ دوی ورته ویل څه خبره ده؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه خبر ورته وکړه چې له عربو یې اورېدلې وه. شیخ ورته وویل ای امیر المؤمنین همداسې ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل آیا تاسو پر دې نه واست خبر شئ دا د اسلام په دین کې حرام کار ده؟ دوی ورته ویل والله که پرې خبر یو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل ته څه شی هڅولی یې چې دې خبیث کار ته چمتو شوی یې؟ ده ورته ویل زه یو سپین ږیری سړی یم، زه داسې څوک نه لرم چې باور او اعتماد پرې وکړم. دې سړي ته مې وویل ته زما مال پیایه، اوبه راوړه او زما د څارویو حفاظت کوه، زه به تا په خپله میرمن را شریک کړم. اوس چې په دې خبر شوم چې دا یو حرام کار ده له دې وروسته به یې نه کوم. حضرت عمر رضی الله تعالی ورته ویل ته خپله ښځه در سره خوندي کړه، زه پرې غرض نه کوم. وروسته یې ځوان ته وویل ته به له دې وروسته دې ښځې ته نږدې نه ورځې، که در باندې خبر شوم سر دې پرې کوم. وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی له دې ځایه وکوچېد او د بیت المقدس په لور روان شو. چې کله د شام سیمې ته ورنږدې شو او ورښکاره شو اسلم بن برقال د حضرت عمر غلام وایي موږ او ورسره ملګري چې کله د شام سیمې ته ورنږدې شو د سپروي وړله مو تر سره وشوه. حضرت عمر زبیر بن عوام ته وویل پر منډه ورشه وګوره دا څرنګه آسونه دي. زبیر په منډه ورغلی چې ورنږدې شو هغه د یمن د مجاهدینو آسونه وه. امیر ابو عبیده رالیږلی و چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څار وکړي. زبیر وایي ما ته سلام راواچاو او راته ویې ویل ای ځوانه له کومه راغلی؟ ما ورته ویل له مدینة الرسول څخه. دوی راته وویل په مدینه کې څه حال و او اوسېدونکي څنګه و؟ ما ورته ویل ډېر ښه او په خیر و. دوی راڅخه وپوښتل حضرت عمر څه کول راتلی او که نه؟ زبیر وویل تاسو څوک یاست؟ دوی راته وویل موږ د یمن مجاهدین یو. ابو عبیده د دې لپاره رالیږلی یو چې د حضرت عمر څار وکړو او خبر یې واخلو. زبیر حضرت عمر ته ورغی او قصه یې ورته وکړه. حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویل ای ابو عبیده رښتیا وایي یوه ډله موږ هم راغله، سلام یې راواچاو او له موږ څخه یې د عمر پوښتنه وکړه. دوی ته یې وویل ای دلته راشئ زه عمر یم څه اراده لرئ؟ دوی ورته وویل ای امیر المؤمنین د خلکو سترګو ستا د راتلو لارې څارلې او غاړې یې هسکې نیولې وې، کیدای شي خدای جل جلاله بیت المقدس ستا په لاس فتح کړي. امام واقعي وایي د آسونو سپار شاته راوګرځېدل. د مسلمانانو لښکر او امیر ابو عبیده ته یې تشریف وروړ. په لوړ آواز یې وویل ای مسلمانانو زیره مې در باندې امیر المؤمنین عمر بن خطاب تشریف راوړ. په مسلمانانو کې شور او زوږ جوړ شو. ټولو هڅه وکړه چې د ده استقبال ته ورشي. امیر ابو عبیده ورته وویل هېڅوک به له خپل مرکز څخه نه خوري. وروسته امیر ابو عبیده له انصارو مهاجرو سره یو ځای د امیر المؤمنین مخ ته ورغلی. راوی وایي کله چې د حضرت عمر رضی الله عنه امیر ابو عبیده په سترګو شو چې په وسله سنبال لینده یې په اوښه کې اچولې، پر اوښ سپور او قطوانۍ شړۍ یې اغوستې وه او د اوښ مهارې او زغنزین تناو. د عبیده چې کله حضرت عمر په نظر ورغی خپل اوښ یې چو کړ. حضرت عمر رضی الله هم خپل اوښ چو کړ. دواړه پیاده شول. امیر ابو عبیده لاس ور اوږد کړ. حضرت عمر ستړي مشي ورسره وکړه او ورسره غاړه غړی شو. نور مسلمانانو هم نوبت په نوبت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته راوړاندې شول او ستړي مشي ورسره وکړه. وروسته دواړه سپاره تر خلکو وړاندې روان شول او په خپل منځ کې خبرې سره کولې. همداسې روان و آن چې بیت المقدس ته ورسېدل. کله چې هلته واړول حضرت عمر مسلمانانو ته د سهار لمونځ ورکړ. وروسته یو داسې ښکلې خطبه وویله ټول ثنا او صفت د حمید او مجید ذات لره چې قوي او شدید ده چې څه یې اراده وي هغه کوي. لوی خدای جل جلاله موږ د اسلام په سبب عزتمند کړو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سبب یې موږ ته هدایت وکړ. له موږ څخه یې ضلالت لرې کړ. موږ یې له بېلتون وروسته سره یو کړو او زموږ په زړونو کې مینه سره پیدا کړه. پر همدې ستر نعمت د خدای جل جلاله شکر ادا کړئ تر څو د خدای جل جلاله له لوري د زیاتوالي وړ وګرځئ. خدای جل جلاله فرمایي وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ژباړه او په یاد ولرئ چې ستاسې رب خبردار کړي واست چې که شکر وباسئ
نو پر تاسې به لا زیاتو پیرزوینه وکړم او که د نعمت ناشکري وکړئ نو زما سزا ډیره سخته ده. وروسته دا آیات تلاوت کړ: من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ژباړه: چاته چې الله جل جلاله سمه لاره وښیي هماغه سمه لاره موندونکی دی، او الله جل جلاله چې څوک بې لارې کړي د هغه لپاره به ته کوم لارښود سرپرست ونشي موندلی. راوی وایي حضرت عمر چې کله د آیات تلاوت کړ، یو نصاري مذهبي عالم چې دلته موجود و ولاړ شو، ویې ویل خدای جل جلاله هیڅوک نه ګمراه کوي. چې کله یې په مکرر ډول وویل، حضرت عمر وویل تاسو ورته ځیر شئ، که بیا تکرار کړه سر یې پرې کړئ. نصاري عالم پوه شو، پټ خوله شو. حضرت عمر خپله خطبه جاري وساتله او ویې ویل اما بعد، زه تاسو ته له هغه ذاته د تقوا وصیت کوم چې دی به تل تر تله وي او له ده پرته بل هیڅ شی فنا کیږي. هغه ذات چې د ده په اطاعت سره اولیاو ته ګټه رسیږي او د ده د معصیت له کبله دښمن هلاک کیږي. ای خلکو، د زړه په مینه او پوره اخلاص سره د خپلو مالونو زکات ادا کړئ او په دې سره له مخلوق څخه بدله او مننه مه غواړئ. زه چې کوم وعظ درته کوم هغه خبرې په غوږ کې ونیسئ. هوښیار سړی هغه ده چې خپل دین وساتي. نیکبخت سړی هغه ده چې له بله پند واخلي. پام کوئ، تر ټولو عمرو بدترین شی بد عادت دی. تاسو پر سنتو ټینګ شئ، ځکه میانه روي په سنتو کې تر دې ډېره غوره ده چې په بدعاتو کې کوښښ کوئ. قرآن کلک کړئ، ځکه په ده کې ثواب او شفا ده. ای خلکو، یو ورځ رسول الله زموږ په وړاندې داسې ولاړو لکه زه چې ستاسو په وړاندې ولاړ یم، او ویل یې زما د اصحابو لمن ټینګه کړئ، ورپسې د هغو چې دوی ته نږدې دي یعنی تابعین، او ورپسې د هغه چا چې دوی ته نږدې دي یعنی تبع تابعین. وروسته به دروغ فروغ وکړي او ښکاره به شي هغه څوک شاهدي وایي چې چا د شهادت غوښتنه ترې کړې نه وي. داسې خلک به قسم وخوري چې چا به قسم نه وي ورکړی. څوک که د جنت خوښي غواړي د جماعت سره دې لازم شي، د شیطان څخه دې ګوښه شي او پناه دې ځینې وغواړي. حتما له ښځو سره په خلوت کې مه کښېنئ، ځکه دوی د شیطان دامونه دي. څوک چې په نیکي خوشحالیږي او په بدي ځورېږي همدا مؤمن دی. لمونځ چې پرې نږدی. کله چې له خطبې فارغ شو کېناست. ابو عبیده د رومیانو سره د جهاد او مبارزې قصې ورته کولې. حضرت عمر چوپ پاتې و، کله به یې وژړل او کله به یې بیا پر تندي د خوښۍ کونځې ښکاره شوې. همداسې سره ناست و، ان چې د ماسپښین د لمانځه وخت راغی. خلکو ورته وویل ای امیرالمؤمنین، له بلال څخه غوښتنه وکړي چې موږ ته اذان وکړي. بلال په شام کې اوسېدی، خو چې کله په دې خبر شو چې اسلامي لښکر پر بیت المقدس برید کړی، نو مړی هم راغلی او په لښکر کې شریک شو. کله چې امیر ابو عبیده د امیرالمؤمنین عمر بن خطاب استقبال ته تللی، دی هم ورسره و او د عمر رضی الله تعالی عنه یې ډېر تود هرکلی وکړ. چې کله د ماسپښین وخت شو، خلکو غوښتنه وکړه چې بلال دې اذان وکړي. حضرت عمر ورته وویل ای بلال، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري دا غوښتنه کوي چې ته اذان ورته وکړي او د محمد صلی الله علیه وسلم وخت ور په زړه کړي. بلال ویل ښه ده چې کله الله اکبر ووایو د خلکو پوستونه زیږه شول او بدنونه یې ورپېدل. چې کله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وویله، خلکو سخت فژړل. نږدې و چې د خلکو زړونه د الله او د رسول د یادولو او اورېدلو سره وچ وي. بلال چې کله له اذان څخه فارغ شو او کېناست، ویې ویل ای امیرالمؤمنین، دلته د مسلمانانو امیران او عام سرتیري د مرغانو غوښې، غلمینه، ډوډۍ او داس خوراکونه کوي چې خوارو او غریبو مسلمانانو ته نه ورسیږي. سره له دې چې ټول فنا کیږو او خاورو ته به ورځو. یزید بن ابي سفیان وویل د همدې ښارونو نرخونه ډېر ټیټ یعنی ارزان دي، لکه څرنګه چې بلال وایي موږ دغسې شیان په داسې قیمت خورو لکه په حجاز کې چې به مو دغه ځای عادي خوراک پرې اخیستی شوی. حضرت عمر وویل که دغسې خبره وي بیا څه بدي پکې نشته، د زړه بې درېغه یې خورئ. زه تر هغه له دې ځایه نه ځم چې څو تاسو د مسکینانو یو لیست نه وي راکړی چې په کلیو بانډو کې اوسېږي او غریبان وي.
زه به له بیت المال څخه د هر سړي لپاره دومره غنم او وربشې اصل او زیتون غوړي مقرر کړم چې د دوی اړتیا پرې پوره کیږي. وروسته عمر رضی الله تعالی عنه وویل دا به تاسو ته د خپل امیرانو له لوري درکول کیږي. که امیرانو در باندې بند کړل ماته خبر راکړئ چې معزول یې کړم. وروسته یې ملګرو ته د کوچېدو امر وکړ. چې کله یې د سپرېدو هڅه وکړه نو موړي یو شړۍ اغوستې وه چې د چرم څوارلس سپینې یې ورته ګنډلې وې. امام واقدي وایي ماته یو باوري شخص دا خبره وکړه چې دا شړۍ د وړیو. مسلمانانو ورته وویل ای امیرالمؤمنینه که دا اوښ پر ځای پر یو اس سپور شي او سپینې جامې واغوندې دا به ډېر غوره وي. ده ورسره خوښه کړه او هغه جامې یې واغوستې. امام واقدي وایي زما په فکر هغه مصري جامې وې چې 15 درهمه قیمت یې درلود. حضرت ابو عبیده د کتان یو څادر ورکړ چې نه ډېر زوړ او نه نوی و. هغه یې پر اوږو واچاوه او د روم له شنوا اسونو څخه یې یو آس ورته پیش کړ. حضرت عمر چې کله پرې سپور شو آس له نرمه تګ سره مست هم تلی. نو موړي چې د آس نازنین خوی او مستی ته وکتل په بیړه ترې کوز شو او ویل زما خطایي معاف کړئ. خدای جل جلاله دې ستاسو لغزشونه د قیامت په ورځ معاف کړي. نږدې و چې ستاسو امیر د هغه کبر او عجیب له کبله هلاک شوی وای چې په زړه کې ورتیر شو. ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دي چې ویل یې هغه څوک جنت ته نشي داخلېدی چې په زړه کې د یوې ذرې په اندازه کبر وي. نږدې و چې ستاسو سپینو جامو او مست اس هلاک کړی وای. وروسته یې هغه جامې وایستلې او خپلې زړې پیوندي جامې په غاړه کړې. امام واقدي وایي یو ورځ موږ د امام المجتهدین ابو حنیفه د قبر په وړاندې د شام او بیت المقدس فتح ویلې. فتح په سر فاضل عباده بن عوف الدیونیوري باندې ویل کېدی. نوموړي به ډېر مسجعه لهجه استعمالوله. چې کله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د زاړه لباسو ذکر کولو ته راورسېد ویې ویل زه چې اوس کومې خبرې کوم دا زما د خپل زړه د الفاظو څخه ده. امام واقدي وایي ما ورته ویل ویې وایه خو د رښتیا خیال ساته کنه په اور کې به ولوېږي. صدق امانت او کسب خیانت ده. نوموړي ویل کله چې حضرت عمر رضی الله خپل شړۍ واغوستله او د خپل فقر په خوی له نورو ممتاز شو ټول کائنات د زهد او صبر ته حیران و. دنیا د فخر په جامو کې ځان سینګار کړی و. د خپل حدوث او خواهش په واسطه یې ځان په یمانی څادرونو کې تاو کړی و. خپل خواهشات او شهواتو طالبوت یې د قدر د آینې په وړاندې ایښی و او په بربند مخ د خپل منزل په لور تله. په جمالي لباس کې د خپل سنگار په آینه کې ځان جوړ کړی او د زهد په وړاندې په استدراجي قدم مخ پر وړاندې روانه وه او د ده د خدمت د پرېښودلو دپاره یې ده ته خپل ځان د دوست په بڼه ور وښود او ورغله. حضرت عمر چې د عصمت په لاس د زهد او عبادت واګی نیولی و دنیا له خپل ټول مکر فریب او له زینت سره د ده په وړاندې ودرېده او ویې ویل ای عمره تا له ما څخه مخ اړولی او زما خدمت نه کوې. د واکمنۍ پر مهال ماته سخته اړتیا شته ځکه ولایت حکومت تر هغه وخت قایم کېدی نشي چې ښکلې جامې لذیذ خوراکونه او پر رعیت ظلمونه ونه کړي. حضرت عمر ورته ویل ولاړه شه زه ستا له غوښتونکو خلکو څخه نه یم. نه هغه څوک یم چې ستا په غوړېدلي جال کې ولوېږم او ستا په خټو کې بند سم. ته نه پوهېږې چې زه هغه څوک یم چې ستا د دښمن دپاره ځانګړی شوی یم او ستا لیدو ته هېڅ اړتیا نه لرم. په یاد یې لره ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپېڅلي تګلارې د دعوت دپاره ځان وقف کړی تر څو د روم او عجم ټول دیارونه فتح کړم. وروسته یې د دې په مخ کې د خپل زهد او تقوا توره راوایستله او د خدای جل جلاله دې آیات وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ژباړه د الله په لار کې هماغسې جهاد وکړئ لکه څرنګه چې د جهاد کولو حق دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړي یاست او په دین کې پر تاسې
څه تنګي نه ده راوستي. د خپل پلار ابراهیم علیه السلام پر ملت یعنی طریقې باندې ثابت اوسئ. الله مخکې هم ستاسې نوم یعنی مسلمان ایښی و او په دې یعنی قرآن کریم کې هم یعنی ستاسې هم دغه نوم دی، تر څو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر تاسې شاهد وي او تاسې پر خلکو شاهدان اوسئ. نو لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ او په الله پورې ځان مربوط کړئ. هغه ستاسې مولا دی، هغه ډیر غوره مولا او ډیر غوره مرستندوی دی. یا عملی جامه ور واغوستله. امام واقدي وایي ما ته د کلام ډیر خوند راکړ او د چې په دې اړه څه ویلي وو هغه مې د رسول الله د دې حدیث مصداق وګڼئ چې ویلي دي ان من البیان لسحر. په تحقیق سره ځینې بیانونه د جادو په ډول وي. امام واقدي وایي حضرت عمر ته د بیت المقدس په لاره یوه غونډۍ په مخ ورغله. ده وغوښتل چې له هغې لارې بیت المقدس ته ور وخیږي، خو د لارې پر سر د مسلمانانو یوه ډله ورسره مخامخ شوه چې هغه وریښمینې جامې اغوستې وې چې د موږ د جګړې پر مهال په غنیمت کې ترلاسه کړې وې. حضرت عمر امر وکړ چې د دوی پر مخو خاورې ور وپاشئ او کپړې ورڅیرې کړئ. پر دې لاره ولاړ چې کله بیت المقدس ورته ښکاره شو د الله اکبر له ویلو وروسته یې وویل ای خدایه ته دا په ډېر اسانه توګه راته فتح کړې او ته راسره مرستندوی شې. وروسته وړاندې روان شو او د مسلمانانو ډلو او قبیلو یې هرکلی وکړ. ان چې هغه ځای ته ورسېد چې امیر ابو عبیده ډولی و، د ده لپاره د وزغنو یوه خیمه ودرول شوه او هغه کې په خاورو کېناست. وروسته ولاړ شو او څلور رکعات لمونځ یې وکړ. امام واقدي وایي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د راتګ له کبله د مسلمانانو د لښکر په منځ کې شور زوږ، د تکبیر او تهلیل چیغې پورته شوې. د بیت المقدس خلکو چې کله دا شور واورېد د دوی مذهبي عالم دوی ته وویل هلاک شئ عربو ته څه ورپېښه ده چې نارې وهي، ورهسک شئ او ورته وګورئ چې څه کوي. امام واقدي وایي یو تن چې په عربي ژبه پوهېدلی د کلا پر دیوال ورپورته شو او ویې ویل ای د عربو ډلې موږ ته خبر راکړئ څه قصه ده. دوی ورته ویل زموږ امیر المؤمنین زموږ د نبي له ښار راغلی او موږ ته یې تشریف راوړ. دا شور مسلمانانو د خوښۍ له کبله جوړ کړی. راوي وایي هغه سړي بیرته ولاړ او خپل پاپ یا پاپ یې خبر کړ. هغه ځمکه وګروله او هیڅ یې ونه ویل. چې کله سهار شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلکو ته د سهار لمونځ ورکړ. حضرت ابو عبیده ته یې وویل ای امیره د بیت المقدس خلکو ته ورشه او په دې خبر کړه چې زه راغلی یم. امیر ابو عبیده ورته نارې کړې ای د همدې ښار هستوګنو زموږ امیر المؤمنین را رسېدلی، تاسو د خپلې خبرې په اړه له موږ سره څه کول غواړئ؟ دوی خپل پاپ یا پاپ خبر کړ. له هغې کنیسې څخه راووتلی او وړینه جامه یې په تن وه. راهبان، قصوص او جنرالان ورسره را روان شو. هغه صلیب یې راویست چې یوازې د اخترانو په وختو کې به دوی راخیستی. د بیت المقدس والي باطلیق هم ورسره و. هغه پاپ ته وویل ای پلاره که دې رښتیا وپېژنده ورته تسلیم شو، که نه دروازې ورته مه پرانیزه. موږ او عرب سره پرېږده، یا به دوی ټول ختم کړو او یا به موږ ختم کړي. پاپ یا پوپ ورته وویل دغسې کوم. وروسته د کلا پر دیوال وخوت. باطلیق ورسره و او صلیب تر دوی مخ ته وړل کېدی. ابو عبیده ته ورپورته شو، ورته ویې ویل ای مبارک سپین ږیریه څه غواړې؟ امیر ابو عبیده ورته وویل زموږ امیر المؤمنین عمر بن خطاب چې تر ده لوړ امیر نشته راغلی، تاسو ورته راشئ، له ده سره امان لیک ذمه او جزیه فیصله کړئ او لیک ورسره ولیکئ. پاپ یا پوپ وویل ای سړی که رښتیا هم ستاسو هغه امیر راغلی وي چې تر ده پورته بل امیر نشته نو پرېږدئ چې موږ ته نږدې راشي، موږ یې په هغه نښو نښانو او صفاتو چې په آسماني کتابونو کې لیکلي دي وپېژنو. تاسو یې له ځانه راجلا کړئ او زما په وړاندې ودروئ چې موږ یې ووینو. که رښتیا هم هغه شخص و چې په انجیل کې ذکر شوی موږ ورکوزیږو، د امان تړون ورسره کوو، جزیې ته یې غاړه ږدو، او که چېرته مذکور شخص نه و بیا له جګړې پرته بله لار نشته. امیر ابو عبیده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغی او د پوپ خبره یې ورته وکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی د ولاړېدو هڅه وکړه. ملګرو یې ورته وویل ای امیر المؤمنینه ته په داسې حال کې تنها ورځې چې جنګي وسایل هم در سره نشته، له موږ سره ویره ده چې مکر او غدر در سره ونه کړي او ودې نه وژني. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دوی ته ووایه موږ ته هیڅ کله څه ضرر یا ښېګڼه نه رسیږي مګر هغه چې
الله جل جلاله راته لیکلی وي. همهغه الله جل جلاله زموږ مولا دی او مؤمنان باید په همهغه توکل وکړي. وروسته خپل اوښ طلب کړ، هغه ورته راوستل شو. نوموړی پرې سپور شو، خپل زړه شړۍ یې اغوستې وه، بل هېڅ شی یې په تن نه و. پر سر یې د قطوانې عبا یوه ټوټه وه او سر یې پرې تړلی و. امیر ابو عبیده پرته بل څوک ورسره مل نه و. امیر ابو عبیده یې تر مخ روان و چې کله د کلا دیوال ته ورنږدې شول، د دیوال سره نږدې ودرېد. پاپ یعقوب او د بیت المقدس والي طالق پاس پر دیوال ورته ولاړو. امیر ابو عبیده خبره ورته وکړه او ویل: ای خلکو، د امیر المؤمنین راغلی دی. پوپ سترګې ومخلې، ورته ویې کتل، په لوړ اواز سره یې نارې کړې. اصحابانو د ایمان د داستان د 43مې برخې محترم اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه به مو څه په غور اورېدلې وي. انشاءالله راتلونکې برخه به په 44مه برخه کې واورو. تر بیا ښې چارې په الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.